السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. الله محافظ ناصر سا یو ورور سید عمران آغا په نامه د پاکستان نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو سړی د خپل اولادونه محتاج دي او دای په میاس کې یو صدقه کوي، نو دته کم افضل ده؟ محترمه علامه برهان الدین مرغینانی رحمه الله په هدایي کې لیکي چې افضل صدقه په خپل عیال باندې ده. بیا خو داسې حالت کې چې دوی محتاج وي، نو کدی داسې فکر کوي چې په بل باندې صدقه افضل ده، په افضل صدقه وروره هغه په خپل عیال او اولاد باندې ده. الله پاک دی جوړ لري. یو خدا د صله رحمی ده پکې، او بل دا ده چې صدقه د وروره دلته 2 ثواب دي پکې. الله پاک دی روغ. بل دا ده چې دا په بلې چې کوي نفلی ده، او په د خپل عیال باندې چې کوي په د باندې فرض ده، ځکه د باندې صدقه کول په پلار فرض ده، نو د فرض ثواب په نفلو ډیر د وروره. الله دی جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور قاری حماسي په نامه باندې پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې سړی د ماښام لمونځ کړی وي او بیا جمعات ته راسي، او بیا چې کله دی جمعات ته راغی نو په جمعات کې جمع د ماښام ولاړې وي، دی وی چې دا نفل نیت ورسره کوي نو 3 رکعاته به کوي. محترمه دلته اقتدا نه سی کېږي د موږ د حناف په مذهب باندې، ځکه د چې لمونځ کړی دا ماغه صحیح ده، نفل 3 رکعاته نه سی کېږي ورور. الله پاک دی رو. هغه صرف د ماسپښین او د ماخوستان کې هغه اقتدا سی کېږي، سحر کې هم نه سی کېږي، ځکه وروسته چې د سحر مونځ کړي بیا راسي جمع ولاړي هلته هم نه کېږي، مازدیګر په لمانځه کې هم نه کېږي او د ماښام کې هم نه کېږي وروره. الله پاک دی روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی فرض لمونځ کوي سنت نه کوي، نو که علی الدوام نه کوي محترمه په دې سړی حد فسق ته رسیږي، ځکه سنت مؤکده علی الدوام نه کول محترمه حد فسق ته سړی رسی. الله پاک دی روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عبد الله سیاد په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې د پسه هغې یاد کړی ده، نو نه پوهېږم چې هغه ته به دی څه شي ته به وایي، نو والله اعلم. خو بیا هم چې دا نر یاد کړی یو سړی یو څه پوهېږي چې څه یې ښیي، نو دی وایي چې دا یې پسه یې حلال کړی، بیا هغه نه ده تېر ویستلی، بیا یې همغه پسه له هغه سره پوخ کړی ده، نو اوس دا د پسه د شروا حلاله ده که مرداره ده؟ نو زه فکر کوم محترمه ته به همغه هغه ښیې، نو هغه خو صرف خوړلی ناروا دي محترمه، نور خو علما داسې نه وایي چې نجس ده، که د هغه دا نرې یادوي. الله پاک دی روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې بعضې خلک وایي چې دا دم چې کوي نو بعضې خلک وایي تا ته اجازه حاصله ده که نه ده حاصله؟ محترمه په شرع کې چې کوم شیان راغلي دي لکه حدیثو کې چې دا د دغه شي لپاره دم ده او دا د دې شي لپاره، نو دلته خو همغه رسول الله سلام اجازه کړې ده، اجازې ته نور ضرورت نشته ده محترمه. او په نورو بعضې شیانو کې چې علما وایي چې باید اجازه وي، نو داسې مونږ هم اورېدلي دي، خو کتابونو کې نشته ده محترمه چې دغه دم یا تعویض دی دا معلق تر اجازې پورې وي. الله پاک دی روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم السلام محترمه. یو ورور محمد مولیسی په نامه پاکستان نه پوښتنه کړې دی، وی 1 2 3 نو دغه محترمه الله مفتی فرید سے په فتاوا فریدیه کې ښه تحقیق کړی دی، علمي تحقیق کړی محترمه، هغه وګوري ان شاء الله، هغه قول الفیصل دی ان شاء الله. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا اوس زمانه کې خو دا ښځې چې عمرې ته ځي یا حج ته ځي، نو داسې چل وکړي چې کله یې مثلا تر ریارپورټ یا میدان وایي پورې خپلوان بوزي او بیا یې هلته هغه ته ور وسپاري، په تیاره کې کښېنوي، بیا هلته بیا بل خپلوان ورته راغلی وي، نو دا دومره لږ سفر که تنها وي، نو محترمه که سړی نن عصر ته په کتلو سره فکر وکړي انشاءالله دې کې به شرعا ډېر مشکل نه وي وروره. الله دې جوړ لره، الله دې جنتي که. دغه مشکل نن زمانه کې ډېر خلک پوښتنه کوي، که دویم سړی ورته لیکي نو ډېر خرچه کېږي، انشاءالله شرعا به مشکل نه وي وروره.
چونکې یو ضرورت هم ده. الله پاک دې جوړ لره. وعلیکم سلام. قاری فیض الله مظهري په نامه یو ورور د هلمند نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې منګ ختم ته څوک بوزي او ډوډۍ راکوي، دا څنګه ده؟ نو محترم هغه ملګري تا ته تحقیق درلېږلی ده، د سره وایې وره باید ډیر تشدد مونسی او بیخي ارخا د عنا نه مونسی. الله دې جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عبدالباری په نامه یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کوي. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا زه یو چا نه مځکه اخلمه، هغه سړی بایع چې دی یتیمان ورونه لري، نو که دی لاړ سي مثلا یو څوک هغه وګرځي وسي، یعنی محکمې ته لاړ سي، قاضي ته لاړ سي، یو سړی وسي وګرځي یا امدی وسي وګرځي یا بل وسي وګرځي چې د مځکه په ما باندې خرڅ کړي، نو که چیرته داسې وي محترمه چې د واړه هلکان هغه ته ضرورت لري، معنا د لباس و خوراک ته ضرورت لري او شی نه لري، د مځکه د دې دپاره ورته خرڅول کیږي، نو بیا انشاءالله شرعا مشکل نه لري محترمه. بیا بل وخت چې دوی غټ سي دوی تا سره دعوه نسی کولای، ځکه دا د دوی د نفقې دپاره خرڅول کیږي، د دوی چې ضروریات دي د هغې دپاره خرڅول کیږي، بیا انشاءالله دوی شرعا حق نه لري چې تا سره دعوه وکړي. الله پاک دې روغ جوړ لره.